السلام علیکم خو ګملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه درښیم چې هر یو تصویر به مکمل په خپل واتس اپ باندې څنګه لګو. یعنی اکثر مونږ یو تصویر وباسو په هغه کې چې کوم بیک ګراوند راغلی وي نو هغه چې کله هم مونږ په خپل واتس اپ باندې ولګو نو هغه تصویر خراب شي، هغه مکمل زمونږ په واتس اپ پروفایل باندې نه لګي. څنګه چې تاسو زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري چې دا یو تصویر دی او دا ما په دغه اپلیکیشن باندې جوړ کړی دی، نو دا به زه په خپل واتس اپ باندې ولګوم نو دا به مکمل راشي، بلې تصویر کې به مکمل بیک ګراوند هم راشي، بالکل په صحیح طریقه باندې به دا ولګي. او کله دا تصویر زه په ساده طریقه باندې په خپل واتس اپ باندې لګوم نو دا به دونه معمولی غونډې ولګي او مکمل به دا نه لګي. نو دا به څنګه خپل تصویر داسې جوړو چې هغه مکمل په خپل واتس اپ باندې ولګو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په نن ویډیو کې تاسو دغه طریقه په مکمل طریقه باندې او په اسانه طریقه باندې درخیم. خو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو خوښ شو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ چې هم دا طریقه زده کړي. وګورئ دغه شان تصویرونه جوړول لپاره تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټالوئ. د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاوي شي. کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د ویډیو د پاسه هم لینک میلاوي شي، د ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاوي شي. د هغه ځای نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کوئ بیا به سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ نو فسټ اف آل به تاسو له دوه اپشن درکړي، یو ګیلري یو کیمرا. نو که تاسو په کیمرا باندې تصویر وباسئ نو سمره به ډایرکټلی په کیمرا باندې کلیک کړئ، او که تاسو د ګیلري نه خپل تصویر راخلئ نو سمپل به دلته په ګیلري باندې کلیک کړئ. نو زه به په ګیلري باندې کلیک خپل یو تصویر به دلته سلیکټ کړم. تاسو ته ښکاري ما خپل یو تصویر دلته سلیکټ کړ. بیا که تاسو دلته مختلف کلرونه یا نور سیزونه چینج کول غواړئ، تاسو ته ښکاري کوم بیک ګراوند چې راشي تاسو هم دلته چینج کولی شئ. زه به سمپل دلته بره کلیک واخلم په اپلای باندې. نو تاسو ته ښکاري اپلای باندې ما کلیک کړ، بیا به زه کلیک کوم په سیو باندې. نو تاسو ته ښکاري دا تصویر به اوس هلته راشي. تاسو ته ښکاري دا تصویر مکمل طور باندې جوړ شو. دې اپلیکیشن کې یو داسې سیسټم دی چې دا تصویر په داسې طریقه باندې جوړوي چې هغه بیا مکمل تاسو په واتس اپ باندې لګي. بیا تاسو له بل یو اپشن لاندې درکړی سیټ از واتس اپ ډي پی. تاسو ته ښکاري سمبل بیا کلیک واخلئ په دې باندې، او که تاسو دغه تصویر مکمل په خپل سکرین باندې راوستل غواړئ نو تاسو ولته هم کولی شئ. تاسو ته ښکاري سیټ وال پیپر. زه به سمپل په سیټ از واتس اپ ډي پی باندې کلیک واخلم. نو دلته به تاسو ته ښکاري تصویر مکمل طور باندې سلیکټ کړ، لاندې به سمپل بیا کلیک واخلم په ډن باندې. نو دغه تصویر به زما په پروفایل باندې ولګي. تاسو ته ښکاري دلته پروفایل باندې مکمل طور باندې ولګېده. نو ګمرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل هر یو تصویر مکمل په خپل واتس اپ باندې ولګوئ، او تاسو د فیسبوک لپاره هم په دې یعنی دې اپلیکیشن باندې تصویرونه جوړولی شئ، خپل د موبایل سکرین چې دې لپاره هم جوړولی شئ په اسانه طریقه باندې. نو ګمرګرو امید لرم تاسو به دا ټریک خوښ شوی، دا ویډیو مو خوښ شوی. که ویډیو مو خوښ شوی د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. الله پامان.